کابل ښار د دهمزنګ او کوټي سنګي د نوي سړک جوړېدو لومړني کارونه روان دي. د کوټي سنګي د پل څخه تر دهمزنګ څلور لارې پورې د نوي سړک جوړېدو لپاره ټول موانع لرې شوي دي او اوس مهال د ویالو جوړولو او نور لومړني کارونه روان دي چې یاد سړک به په 14 کاري میاشتو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښار په کچه یې د 4.4 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې بنسټیزې پروژې تر کار لاندې نیولې دي چې د ښاروالۍ له خپلو عوایدو تمویلیږي. 6.4 میلیارد افغانی مصرف تمامی پروژه ها میشه که کاملا از عواید داخلی خود شهروندی کابل تامین میشه. در کنار این موضوع فی الحال از سرک‌های اساسی و مهمی که ساخته میشه سرک کوته سنگی الی دهمزنگ، سرکی که از مشخصا خود قصر دارالمان به طرف گلباغ میره، به طرف پل گلباغ میره، سرکی از چاره ملاله به طرف سرک حلقوی میره، سرک قلعه شانان که با سرک قلعه زمانخان وصل میشه، بخش دوم سرک هتل خیرخانه، سرک شمال غرب کابل و ده ها سرک دیگه عملا کار سر جریان داره. اکثریت این پروژه است که یا تا پایان سال تکمیل میشه و یا هم بخش اولش در این سال ان شاء الله تکمیل میشه. مثل سرک هتل بخش دومش که در حدود 20 ماه زمان میگیره، یا سرک میدان هوایی گمرک و یا هم سرک مشخص دیگه که ما از طرف قصبه به طرف چاره شهید میایم. این سرک الحمدلله کار جریان داره. در کنارش ده ها پروژه خرد دیگه هم کارش آغاز شده. پروژه ما از دهمزنگ شروع تا کوته سنگی 3226 متر امتداد داره. عرض سرک حدوداً بیشتر از 30 متر است و کار تخریبات ما تقریبا رو به اتمام است، خلاص شده بخیر. دیگه فعلا کار کندنکاری بستر سرک ما و کار کندنکاری کانال ما و جویچه وسطی سرک ما یا پیش رفته و عملا شما در ساحه میبینید که کار سیمتایی و قالب بندی جویچهای ما جریان داره و روان است. په دغه بنسټیزه پروژه کې ګڼ شمېر ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شوي چې له یو لوري د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او له بل لوري د هېواد د ابادۍ لپاره کار کوي. برنامه‌ریزی که تیم تکنیکی ما است 3-4 تیم داریم ما که بخش قالب بندی است، بخش سیمتوی است و تیم کندنکاری ما است که ماشینری شاملش میشه. همین تیم است که در هر تیم ما 20 تا 25 نفر کار میکنن. در جمع در کل تقریبا 60-70 نفر تا 75 نفر در پروژه ما مصروف کار هستند. دغه کار جریان ده، نن هم شروع کړی ده په خیر قالب ته. کار روان ده ان شاء الله. کار ښه په تیزۍ روان ده. کارګر هم ښه پښیمان وي، مشکل نشته ده. کار ښه په چټکه روان ده. والله موږ خو ډېر خوشحاله یو چې دغه شی کارونه پیدا سي، ځوانان په کار سي او دولت نه هم دا تقاضا لرو چې ځوانانو ته کار برابر کړي او موږ خو ډېر خوشحاله یو دولت نه دغه شی کارونه برابر کړي د ځوانانو. دلته بله حال خو 15 کسان کار کوو په دې ویالو کې او دا سرکونه جوړوو. ډېر خوشحاله یم چې خپل هېواد کې حلاله نفقه پیدا کوم او نورو ځوانانو ته هم دلته کار شته ده. موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ په خپل وطن کې خدمت کوو او خپل حلاله نفقه په خپل وطن کې پیدا کوو او شکر دی کار روان دی. ښه ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې بس خپل وطن کې د خدمت وکړي، خپل وطن ته د کار وکړي. بهر ملکو ته چې نه ځي خپل وطن کې د سخت خدمات وکړي.
کابل ښاریان د ښاروالۍ له نویو او رغنده فعالیتونو خوښي څرګندوي. وایي چې د اسلامي امارت له لوري د ښار په بېلابېلو برخو کې د آبادۍ او پرمختګ کارونه پیل شوي. شهروالی کابل که ما سعی میکنیم در 2-3 سال بازسازیش نام خدا خوب است. نظر به دیگه تنظیمایی که در شهر کابل آمدن خوب از و شروع چپاول بود. مگم اینی امارت اسلامی که این دفعه در کابل آمد و بازسازیش رو که تمام ماستر پلانای داود خان است که تطبیق کرده میره، خیلی سرکام جور میشه، خیلی سرکام جور شده، در بهره برداری سپرده شده. ما خیلی از کارهای شهروالی خیلی خوش هستیم. ما خوش میشیم که سرک جور شد. هر چی که سرک جور شد برای همشهری‌ها خوب است، برای رابندی خوب است، برای تمام باشنده‌های از شهر خوب است، بالاخره برای کل وطن ما و شما خوب است که هرچی چرا نفوذ در اینجا زیاد است. هرچی که نفوذ زیاد باشه، برای نفوذ زیاد سرک زیاد هم ضرور است، به خاطر که یک مریضی پیدا میشه، یک جوری و ناجوری پیدا میشه. باید که هر کس به وقت و زمانش یک مریض در شفاخانه برسه، یک آدم کار ضرور می داشته باشه، در مدت و مقصد خود باید برسه. سرک خو از پل هوایی کوت سنگی شروع شده و دیگه ختم ازی میره در سر زیرزمینی میره که یک چیزی ازی زیادتر ازی چپه شده و در قسمت چارایی دیمزنگ و نموجه خود ریاست ترافیک است و نموجه دیگه از فعلا سرک معطل است که تا ریاست ترافیک کابل برای خود یا جای جور کنه یا در یک تعمیر کرایی بره. بعد از اون طرف هم چپه شده، یعنی می سرک وصل شده برای تا زیرزمینی را که اگه جور شده همی ازدیامی که از کوت سنگی تا چیز است تا سر زیرزمینی است، یعنی می ازدیام خیلی گم میشه. ای تو فکر کو که دو سرک است، دو سرک دیگه هم در پالوی ازی جور میشه، دیگه ازدیام 100% گم میشه فعلا. یعنی یک سهولت کلان است وقتی که نمی سرک بخیر جور شود. د یادونې وړ ده چې د کابل ښار د کوټي سنګي د پل څخه تر دهمزنګ څلور لارې پورې د نوي سړک له جوړېدو سره به په یاده سیمه کې د موټرو ګڼه ګوڼه او د لارې بندېدلو ستونزه تر ډیره حل شي. هیوادوال هیلهمند دي چې دا ډول بنسټیزو او ارزښتناکو پروژو د ترسره کېدو کارونه د نور هم چټک شي.